هغه دوه راوښیه چې دریم نه لري، ول هغه درې راوښیه چې څلرم نه لري، ول هغه پنځه راوښیه چې شپږم نه لري، چې هغه اووه راوښیه چې اتم نه لري، ول هغه شپږ راوښیه چې اووم نه لري، ول هغه پنځه راوښیه چې شپږم نه لري، چې دا پنځه لمونځونه د امت محمدي دي، شپږم نه لري. نبی علیه الصلاة والسلام د زندګۍ مقصد چې څه تکلیفونه یې د خپل ځان په باره کې وړي دي یا د خپل خاندان په باره کې وړي دي، څه مشقتونه، خو مقصد یې دا و چې دا انسانیت له جهنمه بچاو شي. د مرګ بعد چې کومه زندګي ده د دې له هلاکته بچاو شي او د جنت والا جوړ شي. پس دغه وجه باندې الله پاک و نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېر اوچت مقام ورکړی، ډېر لوړ مقام یې ورکړی دی. الله پاک د جنت چابي دا د جناب محمد رسول الله په لاس ورکړی. په دا کتابو کې یو کیسه د مورخین بیانوي، یو یهودي و، د دې غټه جلسه وه، یهودیان ورته ناست. بایزید بسطامي رحمت الله علیه رالی د دې یهودیانو په جلسه کې کښېنستی، لیکن د دا دین و د دې ایمان په وجه سره الله پاک دونه اثر ورکړی و چې د یهودي تقریر بند سو، خبره یې تر خوله نه وته. غټه مجموعه و، جلسه ناسته ده، د یهودي زبانګویي بنده سو. نو دې یهودي ویل چې زموږ په یو مجلس کې یو محمدي ناست او د هغه اثر پر ما باندې پرېوت، د هغه سام پر ما باندې پرېوتی. نو یهودیانو ورته ویل چې ته نشاندهي وکړه چې موږ یې قتل کړو. دې عالم د یهودیانو وویل چې ای محمدي ولاړ سه، په دا جلسه کې زه له تا څخه یو څو پوښتنې کوم. بایزید بسطامي رحمت الله علیه ولاړ سو، ورته ویې کړ، لیکن په آخر کې زه هم له تا څخه یو پوښتنه کوم. هغه ویل خو دې وکړه. نو دې یهودي عالم ورته ویل چې ته هغه یو راوښیه چې دویم نه لري. بایزید بسطامي رحمت الله علیه ورته ویل چې هغه یو الله دی، دویم نه لري. ول هغه دوه راوښیه چې دریم نه لري. بایزید بسطامي ورته ویل چې دا شپه او ورځ دا هغه دوه دي چې دریم شی نه لري. ول هغه درې راوښیه چې څلرم نه لري. بایزید بسطامي ورته ویل چې لوحه ده، کرسي ده، قلم دی، دا هغه درې دي، څلرم نه لري. ول هغه څلور راوښیه چې پنځم نه لري. بایزید بسطامي ورته ویل چې تورات، انجیل، زبور، قرآن دا هغه څلور دي، پنځم نه لري. ول هغه پنځه راوښیه چې شپږم نه لري. بایزید بسطامي ورته ویل چې دا پنځه لمونځونه د امت محمدي دي، شپږم نه لري. ول هغه شپږ راوښیه چې اووم نه لري. بایزید بسطامي رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې الله پاک فرمایي چې ما د اسمانونو او د مځکې او د دې مځکې او د اسمانو په مابین کې چې کوم شیان دي دا ما پیدا کړي دي فی ستة ایام، په شپږ ورځو کې. دا هغه شپږ دي، اووم نه لري. دې یهودي عالم ورته ویل چې هغه اووه راوښیه چې اتم نه لري. بایزید بسطامي رحمت الله علیه ورته ویل چې الله پاک په یو آیات کې فرمایي چې ما اووه اسمانونه پیدا کړي، دا هغه اووه دي چې اتم نه لري. هغه ورته ویل چې هغه اته راوښیه چې نم نه لري. بایزید بسطامي ورته ویل چې الله پاک په یو آیات کې فرمایي چې دا عرش چې تام کړی دی دا هغه اته فرښتې دي مقربینې.
نو دا هغه اته دي نم نه لري. د یهودي عالم ورته ویل چې هغه نه راوښیه چې لسم نه لري. بایزید بسطامي رحمت الله علیه ورته ویل چې الله پاک په یو آیات کې فرمایي د صالح علیه السلام د قوم کې 9 رحت یفسدون چې نه هغه بدماشان دي د صالح علیه السلام په ښار کې یفسدون چې هغه فساد واقع کوي په ښار کې. نو دا هغه نه دي لسم نه لري. هغه لس راوښیه چې 11 نه لري. د یهودي ورته ویل بایزید بسطامي رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې الله پاک په یو آیات کې فرمایي په دا حج کې چې سړی دې وروځي هلته ونیسي په مکه مکرمه کې درې چې بیا کور ته راشي ودې نیسي تلک 10 کامله. دا هغه 10 کامله سو. نو دا هغه 10 روزې سولې. هغه یهودي ورته ویل هغه 11 راوښیه چې 12 نه لري. بایزید بسطامي رحمت الله علیه ورته ویل چې الله پاک فرمایي چې یوسف علیه السلام خپل پلار ته ویل چې پلاره ما خوب لیدی چې 11 ستورو ماته سجده ولګوله. 11 ستورو ماته سجده ولګوله. نو دا هغه 11 چې 12 نه لري. د یهودي عالم ورته ویل چې هغه 12 راوښیه چې 14 نه لري. نو بایزید بسطامي ورته ویل چې دا د کال 12 میاشتې دي 14 نه لري.